الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. شپږم نمبر حدیث ابو موسى اشعری رضی الله عنه نه روایت دی. هغه فرمایي احترق وسزیدو بیت کور بالمدینه په مدینه کې على اهله یعنی اهل د هغه من الليل د شپې، یعنی د شپې د خوا مدینه منوره کې په خلکو کې د یو کس کور اور واغسته چې د هغې خلک هم پکې اوسېدل. فلما حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم بشانهم، کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبر حاصل شو، قال او فرمایل چې ان هذه النار عدو لكم، وی فرمایل چې دا اور ستاسو دښمن دی. فاذا نمتم، کله چې تاسو د کېږئ، فاطفئوها عنکم، نو تاسو دا اور مړ کوئ، یعنی د سوځولو سکروټې وغیره د ځان سره مه پرېږدئ. دا چې څومره یې دغه چې دی تاسو څه شی کوئ، تاسو دا مړ کوئ. چې په دې حدیث شریف کې رالل چې فاذا نمتم فاطفئوها عنهم، چې کله تاسو وده کېدو اراده لرئ نو اور مړ کوئ. نو دا اور مړ کولو حکم د امت د پاره د شفقت د وجې و چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل. السابع عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غیث پشان د باران، یعنی الله جل شانه لخوا زما د رالیږلو مثال د هغه باران پشان دی چې هدایت او علم راکولو سره اصاب ارضا فكانت منها طائفة طیبه قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيره، چې په یو ځمکه باندې دغه باران وورېږي او د ځمکې ښه عمده برخه اوبه چې دي هغه راکاږي. اصاب ارضا فكانت منها طائفة طیبه، چې ورسیږي دا باران ځمکې ته، په دې ځمکه کې یو برخه داسې ده چې قبلت الماء، چې دا اوبه چې دي هغه راکاږي ځان ته. فانبتت الکلأ، او زرغون کی، او دغه یعنی کله چې دی سریدو ځای ته ویل کی، یا فانبته زرغون کی، زرغون کی دا سریدو ځای، یعنی مطلب دی چې دا اوبه چې دی دا د باران اوبه وورېږي نو هغه ځمکه چې دی هغه اوبه راکش کی ځان ته. والعشب الکثیر، او هغه ځای وچ واښه شنه او دغه ټول تازه شول، یعنی عشب الکثیر تازه شنه واښه، ډېر قسم دا ترکاریانې چې وي دغه. او وکان منها جادب امسکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وی او د ځمکې نه بعضې یعنی ښکته برخه وي، یعنی اجادبو سخت ځای وي که نه، نو امسکت الماء په کم ځای چې اوبه راجمع شوي وي، نو فنفع الله بها الناس، نو په دې سره الله جل شانه چې دی خلکو ته فایده ورسي. فشربوا منها وسقوا وزرعوا، نو د هغې نه اوبه هم اسکي، یعنی به څاروي ماروي وغیره، او پټي مټي یعنی هغې ته هم په دې باندې اوبه ورکي چې کم دا بارانې اوبه دا ولاړ وي. واصاب طائفة منها اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، وی دا باران اوبه چې دی هغه حصو ته هم ورسیږي چې د هغه ځمکې د دې صلاحیت نه لري چې دا اوبه راجمع کي یا پې واښه وغیره زرغون شي. واصاب طائفة منها اخرى، او بله حصه د ځمکې هغه ده چې انما هي قیعان، او دغه ځمکه چې دی یعنی هغه صفا میدان، هغه صفا لا تمسکو ما، نه اوبه دا ودرئ، ولا تنبتو کلا، او نه چې دی دغه
سریدو ځای یعنی مطلب دا پې جوړیږي، سریدو ځای دام نه زرغونی. نو درېیمه ځمکه هغه شوه چې د دې صلاحیت نه لري چې یا پکې اوبه جمع شي یا پکې څه شی شي، هغه اوبه هغه راکش کي، واښه وغیره یعنی څه پکې وخیږي. فذلک مثل من فقهها فی دین الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. وی داسې مثال د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم دی چې د الله جل شانه د طرف نه خلکو ته د علم د ښودلو دپاره رالیږل شوی دی چې په دې څوک پوه شل نو هغه ګټه وکړه او خپله هم عمل حاصل کو او نورو ته هم خبر ورکو. من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. وی بل هغه دی چې هغه دین ته د کتلو دپاره سترګې اوچتې کړي هم نه دي او ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، او نه د الله جل شانه هغه هدایت قبول کړي چې زما په ذریعه را لیږل شوی دی. متفق علیه. فقه بضم القاف على المشهور وقيل بكسره صار فقيها. دا فقه په ضمې د قاف سره دی یعنی پیش دی، دا مشهور روایت دی او چا ویلی دی چې په کسرې سره هم دی فقیه او پوه ګرځېدلی صار فقیه. حدیث مبارک په شرح کې امام نووي رحمه الله فرمایي چې لکه څنګه په ځمکه کې یعنی درې قسمه ځمکه وه نو دغه شان انسانان هم په درې قسمه دي. اولا کله چې باران وشي او ځمکه اوبه ځان ته جذب کي، بیا په هغې ذریعې باندې میوې فصلونه دغه ټول شنه شي. نو دا وګوره یو قسم خو دا شو. نو دغه شانتې په خلکو کې هم یو قسم هغه کسان دي چې قرآن او حدیث علم او هدایت په لاس ورغې، خپله هم تېنه فایده واغسته او نورو ته هم تېنه فایده ورسوله. لکه ائمه اربعو شو، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام مالک رحمه الله شو. نو دویم قسم هغه ځمکه چې باران پې وورېږي خو ځان ته اوبه چې دی هغه جذب نه کي، خو اوبه پې بره چې دی ډنډ غوندې داسې ولاړي. نو د دې نه خلکو او څاروو خو فایده واغسته. نو دغه رنګې بعضې خلک چې د قرآن او حدیث یاد کو لیکن په دوی کې د اجتهاد ماده نه وه، اجتهاد ماده نه وه چې دوی د دې علم نه فایده وانغسته. خو کمو خلکو ته چې دوی نه علم منتقل شوی دی په هغه کې د استنباط ماده پرته وه نو هغې تېنه فایده واغسته. لکه محدثین چې دوی احادیث ښه یاد کړل لیکن د دینه د مسلو استنباط ونه کړو، نو دغه ماده الله جل شانو صرف په چا کې ایښې؟ په فقهاو کې ایښې ده. نو دریم قسم یعنی ځمکه هغه چې باران پې وشي خو دومره ده چې کاڼو نه ډکه وي او نه پکې اوبه ودرېږي او نه تېنه خلک فایده واخلي. اگر که دا باران پې وورېږي نو خپل ځان ته اوبه جذب کوي او نه ځمکې ته فایده رسوي. نو دغه شان په خلکو کې هم داسې کسان شته نه هغوی قرآن او حدیث علم حاصل کو او نه د دې نه فایده واغسته او نه تېنه نورو ته فایده ورسېده یعنی نورو تېنه فایده واغسته. نو دغه خلک چې دي لکه کافران وغیره شو. عن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د جابر رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل مثلی زما مثال و مثلکم ستاسو مثال کمثل رجلن پشان د سړي دی اوقد نارا چې اور بل کړو فجعل الجنادب غورځېږي ملخان والفراش او پتنګان یقعن فیها چې غورځېدل پدې کې پدې اور کې وهو یذبهن عنها هغه دی یعنی دا اور بلونکې دا ملخان او پتنګان اور نشړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي زما هم دا مثال دی. وانا آخذ بحجزکم عن النار، زه هم تاسو
د ملاګانو نه نیسم د اور نم بچ کومه، یعنی تاسو زه نیسم د اور نم بچ کومه. وانتم تفلتون من یدی، او تاسو زما د لاسونو نه وځئ. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار. دا جنادب په مثل د ملخانو پتنګانو دي کم چې ځانونه اورته اچوي. او والحجز جمع حجزتي وهي معقد الازار والسراویل. او حجز وی پرتوګ یا د لنګ تړلو زی ته ویل کیږي، یعنی چې کم زی نه تړل کیږي کنه دغه زی ته ویل کیږي مونږ لنګ پرتوګ. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو د دې زی نه نیسم، د اور نه تاسو زه بچ کوم او تاسو په اور کې غورځېږئ. نو دلته راله وهو یذبهن عنها، هغه به دغه خلق له اور نه بچ کول. یعنی په دې حدیث کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حد درجه مهربانی ته اشاره ده چې دینه دا فهمیږي، دغه خبره مونږ او تاسو ته معلومیږي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څومره زیات په امت باندې د ایمان راوړلو باندې حرص درلوده، څومره حریصو. عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفه. جابر رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې بلعق الاصابع پسټلو د ګوتی والصحفتی او د لوخي کې، یعنی کاسه وغیره. وقال انکم لا تدرون فی ایه البرکة، او وی فرمایل تاسو سپویږئ چې په کم یو کې ستاسو د پاره برکت دی، یعنی کم یو کې برکت دی. دغه لاسونه دا ګوتی چې دي دا هم سټئ او هغه لوښې هم پاکوئ. وفي روایت له، او په بل روایت کې دی چې اذا وقعت لقمة احدکم فلیأخذها، چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې د ستاسو د لاس نه لقمه وغورځېدله نو هغه دې راواخلي، هغه راواخلی او فلیمت ما کان بها من اذى، په هغه پورې چې کم ګندګي خطې وي هغه دې لرې کړی شي. فلیمت هغه دې لرې کړی شي، ما کان بها من اذى هغه چې دې سره کم ضرري وي، یعنی څه ورپسې نښتې وي هغه تېنه لرې کوي. ولیأکلها ولا یدعها للشیطان، هغه دې وخوري او د شیطان د پاره دې نه پرېږدي. ولیأکلها دې وخوري ولا یدعها للشیطان، او دې نه دې پرېږدي د شیطان دپاره. ولا یمسح یده بالمندیل، او خپل لاسونه دې په تولیه یا په دسپاک هم ورته وایي په دې باندې دې نه وچوي حتی تر دې یلعق اصابعه چې خپل ګوتې وسټي. فانه لا یدري فی ای طعامه البرکه، ځکه چې هغه نه پوهیږي چې په کم طعام کې ورته برکت دی، یعنی په کم طعام کې برکت دی دا په دې نه پوهیږي. وفي روایت له، او د مسلم په بل روایت کې دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانه، هر وخت ستاسو سره په هر موقع کې شیطان موجود وي، یعنی یحضر حاضری احدهم عند کل شیء من شانه، په هر وخت کې حتی یحضره عند طعامه، تر دې چې د ډوډۍ په وخت کې هم حاضریږي. فاذا سقطت من احدکم اللقمة، وی بس هر کله چې ستاسو د لاس نه کومه لقمه پروزي نو فلیمط ما کان بها من اذى، نو هغه دې راواخلي او کومه ګندګي چې وي هغه دې لرې کي. فلیأکلها ولا یدعها للشیطان، هغه دې یعنی هغه دې بیا اخري، فلیاکلها هغه دې اخري، ولا یدعها للشیطان، او شیطان د دې
دغه چې دی دغه لقمه نه پرېږدي. نو په دې حدیث شریف کې د ګوتې څټلو فایدې بیان شو چې امره بلعق الاصابع، چې د ګوتو څټلو حکم یې وکړو. په بل روایت کې راځي چې که لقمه پرېوته نو باید اوچتې کړې شي او د خوړل شي. امام نووي رحمه الله فرمایي چې د غورځېدلې لقمه پورته کولو حکم او بیا هغه صفا کول د خوړلو حکم ځکه شوی چې هسې نه چې په دې لقمه کې برکت وي او هغه ترې محروم پاتې شي، بله دا چې په دې کې عاجزي او خاکساري هم شته. نو په داسې عمل سره سړی د متکبرینو نه جدا کیږي. د الله جل شانه د نعمت قدر هم پکې پروت وي. تر ټولو غوره خبره دا ده چې شیطان په داسې عمل سخت ذلیل او خفه کیږي. څنګه راله فلیأخذها فلیمیت ما کان بها من اذی، کومه لقمه چې پریوزي هغه باید راپورته کړی شي او که څه ګندګي پرې لګېدلې وي نو صفا دې کړی شي او دې خوړل شي. که داسې بعضې وخت کې داسې ګندګي وي چې هغه چې دی د وینځلو نه بغیر هغه نه صفا کیږي، نو بیا دې څه وکړي، نو بیا دې چېرته په کم یو څاروي ته واچول شي، خو ضایع کولی نه دي کول پکار. شروع عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي قام فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بموعظة، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ ته واز دپاره ودرېدو. فقال، نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې یا ایها الناس، ای خلکو، انکم محشورون الی الله، تاسو به راجمع کړی شئ الله تعالی طرف ته حفاتن عراتن غرلن، یعنی حفاتن مطلب دی خپې ابله، په خپو کې به م څه نه وي، عراتن بربنډ، غرلن ناسنته. کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، لکه څنګه چې الله جل شانه فرمایلی دی کما بدأنا اول خلق نعیده، یعنی لکه څنګه چې په مونږ اول کرتې خپې ابله بربند ناسنته پیدا کړي یې، لکه کما بدأنا اول خلق نعیده. نو دغه شان به مو دوباره قبرونو نه را واپس کو. وعدا علینا، او دا وعده پوره کول په مونږ باندې څه شی ده، دا لازم ده. انا کنا فاعلین، او مونږ به ضرور دا کار کوو، دا کار کوونکي یو. لکه څنګه چې انسان پیدا شوی دی نو همدغه رنګې به قیامت په ورځ به داسې دغه کس پاسولی شي، سنت بني، لکه څنګه جامې نه و، پیزار اسم نه و، نو همدغه رنګې به دا کس هم پاسولی شي. الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامة ابراهیم صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام په دې آیت استدلال نه وروسته وفرمایل چې خبردار، قیامت په ورځ به تر ټولو نه ړومبې په خلکو کې چاته جامې اچولی شي، یعنی اول الخلائق یکسا یوم القیامة، یعنی ابراهیم صلی الله علیه وسلم، ابراهیم علیه الصلاة والسلام مبارک دی. او دا مبارک ته دا اعزاز الله جل شانه هغې ته ځکه ورکړی چې کله هغه د الله جل شانه په دین کې اور ته وغورځولی شو نو د هغې نه جامې ویستلی شوي وو، نو الله جل شانه به ورته د قیامت په ورځ د هغې بدله په دې صورت کې ورته ورکړي چې د ټولو نه وړاندې ورته به جامې ور واغوندوي. الا وانه سیجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، خبردار زما امت به څه خلک راوصلی شي، هغوی به یعنی ګس طرف ته روان کړی شي، ذات الشمال ګس طرف ته، یعنی جهنم اور طرف ته. فاقولو، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به ورته وایم چې یا ربي اصحابي، یعنی دا ګس طرف ته خو د جهنم ته ځي، یعنی دا کم زما امت، نو زه به ورته ووایم چې ای ربه دا خو زما امتیان دي، دوی ولې زما نه واړولی شو؟ فیقالو، ما ته به وویلی شي انک لا تدري ما احدثو بعدک، تا ته پته نشته چې دوی
ستاسو د وفات نه وروسته په دین کې کم کم نوي کارونه ایجاد کړي وو او یا ستا نیغ او سنت طریقې پرېښې وو، یعنی نوي نوي کارونه یې شروع کړي وو، هغه ستاسو هغه سنت یې پرېښې وو. فاقولو کما قال العبد الصالح، نو فاقولو زه به ویم کما قال لکه څنګه چې ویلو العبد الصالح، یعنی د الله رب العزت یو نیک بنده چې عیسی علیه صلات وسلام کړي وو چې وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم الی قوله العزیز الحکیم. یعنی الله جل شانه به عیسی علیه صلات وسلام ته وی چې وإذ قال الله یا عیسی، او کله چې ووایي عیسی علیه صلات وسلام وایي الله یا عیسی عیسی علیه صلات وسلام ابن مریم زوی د مریم انت ایت قلت ویلیو للناس خلقو ته اتخذونی چې ونیسئ ما و امی الهین من دون الله، یعنی مور زما دو معبودان سوا د الله نه. قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، او به وایي عیسی علیه صلات وسلام پاکې ته ندی مناسب زما د پاره چې زه ووایم هغه څه چې ندی ما سره لایق. ان كنت قلته فقد علمت، کچرې ما کړې وه دا خبره نو یقینا معلومه به وې هغه تا ته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یعنی ته پوهېږې په هغه څه چې دی زما په زړه کې او زه نه پوهېږم هغه څه چې ستا په نفس کې دي. انک انت علام الغیوب، بېشکه هم ته ډېر پوهې او یعنی په پټو شیزونو. ما قلت لهم الا ما امرت لی، ندی ویلی ما لهم دوی ته الا مگر ما امرتنی چې حکم کړیو تا ما ته به په هغې سره ان اعبدوا الله ربي و ربکم، چې عبادت وکړئ د الله ربي یعنی زما رب و ربکم ستاسو رب دی. وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، او ومه زه علیهم په دوی باندې شهیدا ګواه خبر ما دمت فیهم تر څو چې ومه زه په دوی کې. فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شیء شهید، او بیا هر کله چې زه واغستلمه تا كنت انت الرقیب علیهم، نو بیا هم ته نگران وي په دوی باندې، وانت او ته علی کل شیء شهید، په هر شیز باندې ښه خبر او ګواهی. یعنی دا ما ترجمه وکړه د دې آیت د دې ښه. وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، هغه وینا دا وه چې کله به قیامت په ورځ د الله جل شانه د عیسی علیه صلات وسلام نه تپوس وکړي چې ای عیسی علیه صلات وسلام تا د خلکو ته ویلي وو چې زما عبادت کوئ، نو عیسی علیه صلات وسلام به ورته په جواب کې وایي چې ما دوی نگرانې تر هغه وخته پورې کوله تر څو چې زه په دوی سره موجود وم. تر دې پورې آیت نبی علیه صلات وسلام ولوستلو العزیز الحکیم. نو دا آیت منځنۍ حصه ترجمه دا ده چې کله چې تاسو زه وفات کما او زه د دوی نه جدا شوم، نو تاسو به د دوی اعمالو نگرانی کوله او ته غالب او صاحب د حکمتی. فیقال لی، نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې ما ته به د الله جل شانه د طرف نه ویلی شي چې انهم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، دوی ستا د وفات نه وروسته د دین اسلام نه واپس اوړېدونکي وو، یا خو کافران شوي وو یا ستا په دین کې نوي نوي کارونه ایجاد کړي او شروع کړي وو او ستا سنت طریقې هغه یې پرېښودې وه. نو په دې کې رالل چې قیامت په ورځ به ټول نه وړاندې جامې حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام ته اچولی شي. اوله خبره دا مانه هیر شوه چې اوله خبره دا وه چې قیامت په ورځ به یعنی په میدان حشر کې به خلکو راجمع کېدو کیفیت به څنګه وي، نو کیفیت به بربنډ خپې بله ناسنته به وي، قبرونه به راپاسولی شي لکه څنګه چې مونږ په اول ځل پیدا کړي وو. دا مضمون په ګڼو احادیثو کې هم ذکر دی، کما بدأکم تعودون، یعنی دلته مستیر شو کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا كنا فاعلین. اول خدا شو. دویمه خبره دا چې قیامت په ورځ به ټولو نه وړاندې جامې حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام ته اچولی شي چې ان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراهیم. نو ټولو نه اول ابراهیم علیه صلات وسلام ته به جامې اچولی شي. نو ابراهیم علیه صلات وسلام د دې فضیلت وجه علماو چې دی ګڼ جوابونه لیکلي. اول په دنیا کې د هغې غریبانانو ته زیاتې جامې ورکولې،
دویم کله چې نمرود اور ته غورځولو نو د دې جامې ویستلې او د دې ټولو نه یعنی اولنی شخصیت همدغه مبارک و چې الله جل شانه په لاره کې تینا جامې ویستلې شنو ځکه دریم وجه په دنیا کې هم د ابراهیم علیه السلام مبارک د ستر چې دی پټولو ډیر اهتمام کولو نو د دې وجې نه خلک وایي د ټولو نه وړاندې به حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک دا پرتوګ دا استعمال کړی نو به هر حال حضرت ابراهیم علیه السلام د ټولو نه اول د جامې اغوستلو مطلب څه شی دی علماو د دې مطالب څه شی بیان کړي دي چې ټولو نه اول به دته جامې اغوستل کیږي نو د دې مطلب دا نه دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام به د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه هم وړاندې جامې اچولی شي ځکه چې نبی علیه السلام په باره کې په یو روایت کې راځي چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه وړاندې زه په یعنی چې ځمکه وشلیږي راپاسولی بشم او جنت جامې به اغوندم او د عرش ښې طرف ته به زه ولاړ یم او بیا رالل فاقول کما قال العبد الصالح هو عیسی علیه السلام زه به هغه وایم کم چې الله تعالی نیک بنده حضرت عیسی علیه السلام ویلی و چې کله حضرت عیسی علیه السلام نه داغه قوم گمراهی او غلط عقیدې په باره کې تپوس شي نو هغه به برات اظهار وکړي نو دغه شان نبی علیه السلام هم به برات اظهار وکړي او د سنت نه خلاف او بیا رالل چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې دا خو زما امتیان دي دا ولی جهنم طرف ته روان دي نو دې ته به وویلی شي دا هغه خلک دي چې ستاسو نه پس ته دی په دین کې نوې بدعات یعنی داسې کارونه شروع کړي چې د ستاسو د سنت نه خلاف یا دا چې ستاسو نه پس چې دی مرتد شوي نو کافران شوي یعنی دغه خلک به وي چې دا به جهنم ته روان وي 10 عن ابي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف عبد الله بن مغفل رضی الله عنه روایت دی فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا خذف نه منع فرمایلی دا خذف څه ته وای خذف دی ته وای چې په غټه ګوته کاڼې کېږدي او بیا پې ګزار کې نو دې نه یې منع فرمایلي ده وی فرمایل چې وقال انه لا يقتل الصید نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې سره نه ښکار کېږي یعنی ښکار خو نه قتلیږي او ولا ينکأ العدو او نه پې دښمن قتلیږي یعنی دښمن هم پې نه هلاکېږي وانه يفقع العین البته په دې سره د چا سترګه خرابېدی شي او ويكسر السن او یا پی غاخ ماتی دیشی د چا غاخ به پی مات شي متفقون علی وفي روایت ان قریبا لابن مغفل خذف فنهاه په یو بل روایت کې دی چې ابن مغفل رضی الله عنه یو رشتہ دارو هغه به خذف سره اشتل کول نو ابن مغفل رضی الله عنه فنهاه منع کړو وقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الخذف هغه ته ویلي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دینه منع فرمایلی ده وقال انها لا تصيد صيدا او دا هم ورته ویلي چې په دې باندې ښکار نه کیږي ثم عاد او هغه رشتہ دار بیا خذف سره ویشتل شروع کړل بیا وکړه فقال احدثك ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف ابن مغفل رضی الله عنه ورته فرمایي چې زه تا ته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوم احدثک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیا خذف سره ویشتل کې یعنی چې هغه منع فرمایلی ده او بیا ثم عدت تخذف او بیا هم ته یعنی مطلب دوباره دی وکړه بیا دی په دې یعنی خذف سره دی ویشتل وکړه نو ورته فرمایي چې لا اکلمک ابدا زه به تا سره هیڅ کله خبرې ونه کوم انه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو پدې کانو سره نخکار کیدی شي او نه پینه دښمن مرداور ولې شي هغه پینه مرداري په بل روایت کې راځي لا يقتل الصيد
پځې چې دی په دې لا تصید صیدا لا اکلمک ابدا زه به تا سره کله هم خبرې ونه کم. نو امام نووي رحم الله دلته فرمایي چې د دې نه معلومه شوه چې بدعتیان چې یقینا بدعتیان وي، دروغ نه چې خلک ورته بدعتیان وي. ډېر خلک وي د بدعت یعنی اقسام لري، بدعت حسنه مشته او سیئه مشته، چې څوک دغه قیودات او دغه ډایرک بدعت هر یو بدعت د گمراهي وي، نو دغه خلک چې دي دا خپله گمراهان کیږي او دا چې دی په ډېر د دینی امورو نه بیا انکار کوي. لکه تاسو ته به زه مثال درکړم چې دا کم درس نظامي چې دی دا مونږ او تاسې وایي دې دپاره چې قرآن او حدیث مونږه دا صحیح طریقې سره ووایي. نو هغه خلک چې هغه وایي چې هر یو شی بس بدعت دی، نو دې نه به دا تپوس وکړی شي چې دام بدعت دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صرف او نحو چېرته و چې تی وی نو دا بدعت دی او که نه دا بدعت حسنه کې راځي. بهرحال اسی یو مختصر می تاسو ته وی انشاءالله دې باره کې به زه پوره ډیټیل سره بیا خبرې کوو په بل ځای کې. نو امام نووي رحمه الله فرمایي چې دې نه معلومه شوه چې بدعتیان، فاسقان، فاجران او د سنتو مخالفینو سره تعلق پرېښودل دا جایز دی. او ګوره دلته رالل یعنی مطلب تعلق پرېښودل په اوس سوال دلته دا واردېږي چې یو حدیث کې راځي چې هیڅ مسلمان دا جایز نه دی چې د خپل مسلمان ورور سره د 3 ورځو نه زیات تعلق پرېږدي. نو دې حدیث نه خو معلوم شو چې تعلق پرې کول لویه ګناه ده. نو جواب علماو د دې دا کړی که تعلق پرې کول د دنیوي مقصدو دپاره وي نو بیا 3 ورځو نه زیات نو بیا جایز نه دی، او که دینی امورو دپاره وي لکه دا نو بیا جایز دی، بیا څه خبره نه ده. لکه څنګه چې دی بل تعلق ورسره پرېښودل دی وی چې زه به درسه هېڅکله خبره ونه کړم. زه درته بیانوم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دې نه منع فرمایلی ده، ته بیا هم کې زه به تا سره هېڅکله خبره ونه کړم. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني اسود. عابس بن ربيعة رحمه الله نه روایت دی فرمایي چې ما عمر رضی الله عنه ولیده چې حجر اسود چې دی دای مچې کولو، يقبل الحجر ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر. او دای ویل چې زه په دې خبره ښه پوهېږم چې ته یو کاڼی انک حجر ما تنفع ولا تضر، چاته ضرر رسولی شي او نه فایده. ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، کچری ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی لیدلی چې یقبلک چې تی ښکلولی ما قبلتک نو ما به چرې هم ښکل کړی نه وی. نو دا وګورئ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی د نو صحابه کرام څومره په مینه محبت سره دغه عمل کوي، لکه څنګه چې دا بیان شو په 13 حدیثو کې مونږ او تاسې ته دا بیان شو.